سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست ویو. نن سهشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري اوومه چې د 2015 زیږدیز کال د جولای له 9 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ د خطر زنګ. یونیسف اټکل کړی چې په بدخشان ولایت کې به 115,000 ماشومان او 93,000 امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې به په شدیده خوارځواکۍ اخته شي. د اماراتي شرکتونو لوی ریاست له لوري د 25 میلیارده افغانیو هوکړه لیکونو لاسلیک کېدل. د اماراتي شرکتونو لوی ریاست وایي چې اماراتي شرکتونو ته 1 میلیون جریب ځمکه ځانګړې شوې او د 25 میلیارده افغانیو هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. په غزه کې د لوږې له امله د مړو شمېر زیاتېدل. د غزې روغتیا وزارت وایي د لوږې او خوارځواکۍ له امله د مړو شمېر 140 ته رسېدلی چې 88 ماشومان پکې شامل دي. او نیویارک کې وسلوال برید کې 15 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د اماراتي شرکتونو لوی ریاست وایي چې تیر کال د 25 میلیارده افغانیو هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. د اماراتي شرکتونو لوی ریاست سرپرست مولوي احمد جان بلال د تیر کال د لاسته راوړنو اړوند خبري کانفرنس کې وویل چې اماراتي شرکتونو ته 1 میلیون جریب ځمکه ځانګړې شوې او د 25 میلیارده افغانیو هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. د نوموړي په وینا د افغانستان د نفت او غاز اماراتي شرکت په تیر کال کې 3 میلیارده او 523 میلیونه او 7,414 کیلو نفتي مواد هیواد ته وارد کړي چې په یادو نفتي موادو کې پټرول، ډیزل، غاز، روغنیات او د الوتکو تیل شامل دي. دغه راز د افغانستان په کچه په ځانګړي ډول په جنوبي زون کې د 90 څخه زیات نوي سایټونه فعال شوي دي چې د 2 جی بي، 3 جی بي، 4 جی بي خدمتونه وړاندې کوي. بلال زیاته کړه چې د تیر کال په جریان کې د اماراتي شرکتونو د لوی ریاست له لوري د برېښنا د تولید، د معدنونو د استخراج او پلورنې، مختلفو خدمتونو، د تیلو د پمپونو او مزادو جایدادونو په برخه کې د مختلفو شرکتونو 23 مشارکتي قراردادونه او طرحې منظور شوي دي چې پر بنسټ یې خصوصي سکتور شاوخوا 22 میلیارده افغانۍ پانګونه کوي. د یادو پانګونو په نتیجه کې به اماراتي شرکتونه په راتلونکي کې شاوخوا 22 میلیارده افغانۍ عواید ترلاسه کړي. 619 میگا واټه برېښنا تولید برخو کې پانګونه پیل شوې ده او د 1000 میگا واټه برېښنا تولید چارې به راتلونکي کې پیل شي. د تورغونډۍ له لارې له ترکمنستان څخه هرات ته د 200 اضافي میگا واټه برېښنا رالیږد لپاره د نوي مزي غځولو پروژه بشپړه شوې ده. دغه راز د تیر کال په جریان کې د اماراتي شرکتونو لوی ریاست د 14 اماراتي شرکتونو ارزښت ټاکنه ترسره کړې چې د دې شرکتونو د شتمنیو ټول ارزښت شاوخوا 120 میلیارده ډالر افغانۍ ټاکل شوی دی. د افغانستان بدخشان ولایت د خوارځواکۍ تر ټولو لوړه کچه لري. یونیسف خبرداری ورکوي سږ کال اټکل شوی چې په دې ولایت کې 115,000 ماشومان او 93,000 امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې به په شدیده خوارځواکۍ اخته شي چې د هغې له ډلې شاوخوا 5 برخه ماشومان به بیړنۍ درملنې ته اړتیا ولري. یونیسف وایي چې دوی د افغانستان د شمال او ختیځ په 14 ولایتونو کې یو هر اړخیز پروګرام پلي کوي چې د خوارځواکۍ د رامنځته کېدو اصلي لاملونو سره مبارزه کوي. دا پروګرام چې په 2022 کال کې پیل شوی او موخه یې تر 2026 کال پورې د 15 کلنۍ کم عمره 1.5 میلیونه ماشومانو تغذیه ښه کول دي. یونیسف په خپل راپور کې وایي چې په افغانستان کې له 15 برخې زیاتې ښځې د خوارځواکۍ نښې لري او شاوخوا 3 برخه یې د وینې کموالی لري. دا پروګرام 1.1 میلیون تنکیو نجونو او تر 9 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او نوې میندې تر پوښښ لاندې نیسي. دغه راز په ټول افغانستان کې 90% ماشومان نه هغه اندازه خواړه خوري او نه هم هغه ډول تغذیه ترلاسه کوي چې د سالم وجود د ودې لپاره اړینه ده. د یونیسف په وینا سږ کال تمه ده چې 3.5 میلیونه ماشومان او 1 میلیون امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې به د شدیدې خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا ولري.
قطر ته د افغان کارګرو د لیږد لپاره نوملیکنه پیل شوه. نن د پلازمینه کابل ښار په میوند جاده کې قطر ته د 2000 افغان کارګرو د لیږد لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شو. په دې موخه لسګونه کسان د کار غوښتنې لپاره راټول شوي وو. دا پروسه د افغانستان او قطر ترمنځ کارګرو د لیږد یوې هوکړې پر بنسټ عملي کیږي چې له مخې به یې د اوس لپاره 2000 افغانان د کار لپاره قطر ته واستول شي. نوملیکنه به په څو پړاوونو کې ترسره شي او له شرایطو سره برابر کسان به د روغتیايي معایناتو او مسلکي ازموینو له بشپړېدو وروسته قطر ته واستول شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وايي هڅه کوي دا پروسه شفافه او عادلانه وي او ډېر ژر به د لیږد عملي پړاوونه هم پیل شي. په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن د یوریشیا اووم فضایي کانګرس کې ګډون وکړ. په مسکو کې د اسلامي امارت سفارت په خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه کانګرس کې د فضایي چارو ستراتیژیک بدلونونه، نوې کړنلارې او د مدیریت اړوند ننګونې تر بحث لاندې نیول شوي دي. یاد سفارت زیاته کړې چې په دې کانګرس کې د روسیې، بیلاروس، عربي او یو شمېر نورو هیوادونو علمي او سیاسي استازو هم ګډون درلود. د اسلامي امارت ټولګټو وزارت وایي چې د سرطان میاشت کې د وسپنې پټلۍ له لارې 393,294 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د یاد وزارت خبرپاڼې له مخې د روان کال سرطان میاشتې له پیله تر پایه د ټولګټو وزارت د وسپنې پټلۍ له لارې 393,294 میټریک ټنه انتقالات شوي چې د هغې له ډلې د حیرتان بندر له لارې 288,178 ټنه، د آقینې بندر له لارې 33,902 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 14,109 ټنه او د خواف هرات له لارې 33,226 ټنه انتقالات شوي چې ټول ټال 393,294 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د یاد وزارت په وینا د انتقالاتو له ډلې 3,109 ټنه یې صادرات دي چې لویه برخه یې وچه میوه او د انارو جوس دي. ټولګټو وزارت زیاتوي چې هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. له شبنم وزیرینه په مننې چې د هیواد له وروستي او مهمو حالاتو یې خبر کړو. سم پام وکړي څو بهرنیو خبرونو ته. په غزه کې د لوږې له امله د مړو شمېر زیات شوی. د غزې د روغتیا وزارت وایي د لوږې او خوارځواکۍ له امله د مړو شمېر 140 تنو ته رسېدلی چې 88 پکې ماشومان دي. یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې د 2 ماشومانو په ګډون 14 تنه مړه شوي دي. ملګري ملتونه وایي ژوندي خلک هم مړي ته ورته دي او د ژر اوربند او پراخو مرستو غوښتنه یې کړې. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو مشر فیلیپ لازاریني وویل د غزې وضعیت نور یوازې په غبرګون څرګندولو نه حلیږي، عملي اقدام اړین دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې په غزه کې رښتینې لوږه روانه ده او اسرائیل باید مسؤلیت ومني. هغه ژمنه کړې چې د نورو هیوادونو سره یوځای به د خوړو او حفظ الصحې مرکزونه جوړ کړي. برعکس د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو وایي په غزه کې قحط نشته، خو په یو بل بیان کې وضعیت سخت بللی او ویلي دي چې اسرائیل به د نړیوالو ادارو سره یوځای د مرستو د زیاتوالي لپاره کار کوي. که څه هم اسرائیلي پوځ په ځینو سیمو کې د جنگي وقفې اعلان کړی، ملګري ملتونه وایي دا محدودې او غیر همغږې هڅې دي. د غزې حکومت وایي تر یو کال کم عمره شاوخوا 4,000 ماشومان د شیدو د بدیل له کمښت سره مخ دي. ورته مهال د غزې پر بېلابېلو برخو بریدونه روان دي. یوازې د دوشنبې په ورځ 88 کسان وژل شوي چې پکې 40 د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال په نښه شوي دي. شاوخوا نږدې 1000 تنه نور هم د مرستو مرکزونو تر څیرمه وژل شوي دي. بیا هم د غزې پر وضعیت تم کیږو. پر غزې د اسرائیلي ځواکونو تازه بریدونه، 92 فلسطینیان وژل شوي. د اسرائیلي ځواکونو لخوا د دوشنبې په ورځ د غزې تړانګې په 90 بریدونو کې لږ تر لږه 92 فلسطینیان وژل شوي. 41 هغه ولسي وګړي دي چې د بشري مرستو لپاره قطار کې ولاړ وو. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې اسرائیل د بشري مرستو د رسولو لپاره د لنډمهالو اوربندونو اعلان کړی و، خو بریدونه یې په پراخ ډول دوام لري. په ورته وخت کې د اسرائیل د بشري حقوقو 2 بنسټونه بیت سلیم او د بشري حقوقو لپاره د ډاکټرانو په جلا راپورونو کې اسرائیل د فلسطینیانو پر وړاندې په نسل وژنه تورن کړي دي. په دغه راپورونو کې ټینګار شوی چې د غزې خلکو ته د لوږې، تندې، بېدرملۍ،
بمبارۍ او جبري بېځایه کېدو له لارې داسې سیستماتیک تاوتریخوالی ترسره شوی چې هدف یې د یوې ټولنې فزیکي له منځه وړل دي. دواړه بنسټونه د نړیوالو اصولو او تعریفونو له مخې وایي چې دا کړنې ښکاره نسل وژنه ده. نن سهار وختي هم د غزې په بېلابېلو سیمو کې په اسرائیلي بریدونو کې 40 نور فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیلي میشت کس یو پیژندل شوی فلسطیني فعال وواژه. په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې یو اسرائیلي میشت شوي کس د فلسطیني فعال ښوونکي او د ټولنیز عدالت مدافع او دا محمد هدلین په ډزو وواژه. پیښه د الخلیل ولایت په ام الخیر کلي کې رامنځته شوې چې د مسافر یاتوا د فلسطیني سیمو له مهمو کلیو څخه ګڼل کیږي. هدلین د سیمې یو پیژندل شوی غړی و چې د اسرائیلي ځواکونو او میشت شویو کسانو د زورونو، اجباري شړنو او ځمکو غصب پر ضد یې کلکه مبارزه کوله. نوموړي د نو ادرلینډ په نوم د یو مستند فلم له جوړونکو سره همکاري کړې وه چې د مسافر یاتوا د فلسطینیانو ژوند، مبارزه او د اسرائیلي ظلمونو مستند انځور وړاندې کوي. دغه فلم په 2024 کې د برلین نړیوال فلم فستیوال د غوره مستند فلم جایزه هم ګټلې وه. د سیمې اوسیدونکي او حقوقي فعالان وایي دا وژنه د اسرائیلي میشت شویو کسانو لخوا د فلسطینیانو پر وړاندې د روانو تاوتریخوالي یوه بله بیلګه ده. دوی له نړیوالو ادارو وغوښتل چې د دې پیښې جدي پلټنه وکړي او د اسرائیلي میشت شویو کسانو د بریدونو مخنیوی وکړي. تر اوسه د پیښې په تړاو د اسرائیلي چارواکو رسمي څرګندونې نه دي شوي. د نیویارک ښار وسلوال برید کې 15 تنه وژل شوي. د امریکا په نیویارک ښار کې 21 کلن وسلوال کس د یوې لوړپوړي ودانۍ دننه ډزې کړي چې په ترڅ کې یو پولیس افسر، 3 ملکي وګړي وژل شوي او یو بل کس ټپي شوی دی. پولیسو ویلي بریدګر د لاس ویګاس اوسیدونکی و او د M4 ټوپک سره یې برید کړی. تر اوسه د پیښې انګیزه روښانه نه ده خو د هغه رواني وضعیت او شالید تر څېړنې لاندې دی. چارواکي وایي بریدګر یوازې عمل کړی او کومه مجرمانه سابقه نه لري. په بیجینګ کې د سختو اورښتونو له امله 30 کسان مړه شوي. د چین د پلازمینې بیجینګ چارواکي وایي د سختو بارانونو او سیلابونو له امله تر دې دمه 30 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. راپورونه ښیي چې تر 80,000 زیات کسان اړ شوي څو له خپلو مینو ووځي او خوندي سیمو ته پناه یوسي. دغه راز د طبیعي پیښو له امله په 114 کلیو برېښنا پرې شوې او د سړکونو، پلونو او زیربنایي تاسیساتو ته هم پراخ زیانونه رسېدلي. د چین دولتي رسنۍ وایي ژغورونکي او حکومتي ادارې په بیړني ډول هڅې کوي څو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي او د وضعیت کابو کولو لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. او د پای خبر همدا چې په اکوادور کې وسلوال برید 19 کسان وژلي دي. د اکوادور په الامپالي ښار کې د یکشنبې په شپه وسلوالو کسانو پر یو بار برید کړی چې پکې د یو ماشوم په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. پولیسو ویلي برید کوونکي له 2 موټرو څخه پر بار ډزې کړي چې له امله 11 نور کسان هم ټپیان شوي دي. راپورونه ښیي چې یو ټپي ماشوم تر 1 کیلومتر منډه کړې وه خو وروسته یې د ټپونو له امله ساه ورکړه. د یاد هیواد ولسمشر دانیل نوبوا د جرمونو د مخنیوي په هدف امنیتي ځواکونو ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي. که څه هم دا تګلاره له نیوکو سره مخ ده خو د ډیری خلکو ملاتړ یې خپل کړی دی. زموږ د نن ورځ مهم بهرني خبرونه همدومره او د سپورټ له ډګره به مو زما همکاره شبنم وزیري خبر کړي. لا اوزیر سفینه په مننه چې تاسو یې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. عامو لوبډلې د 7 منډو په توپیر د بوست پر وړاندې بریا خپله کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د 2015 کال شپږیزه کې عامو لوبډلې په زړه پورې توپ اچونه وکړه او د بوست لوبغاړي یوازې په یو 50 منډو وسوسول چې له دې سره لوبه یې د 78 منډو په توپیر وګټله. د کندوز ولایت مرکز کې د 350 ورزشکارانو ترمنځ د بدن ښکلا او فټنس 11 پړاو ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو په پای کې 9 تنه د بدن ښکلا او 15 تنه د فټنس په برخه کې د کندوز منتخبي لوبډلې ته وټاکل شول او په ټوله کې اکبري کلب لومړی، نبیزاده کلب دویم او امو کلب بیا دریم مقام خپل کړ. د خوست ولایت مرکز متون ښار کې د سویل ختیځ او ختیځ زون 4 غوره لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې 3 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې خوست مجاهد لوبډلې د 3 ګولونو په توپیر خپل سیالي پکتیا اتحاد لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د غرض د پکتیکا ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د 13 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې یوه نیمه میاشت به دوام وکړي. د یادو سیالیو لومړۍ لوبه کې ماسټر ګوهر لوبډلې د 4 ویکټو په زیان خپلې سیالي کامران لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه.
نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 خبرونه د الله په امان.